ګلجاحه کې وي ژړا ده پوښتنه دا وه چې ژړا جنت ته لاړ شي هورې ورکوي که غلمان ورکوي نه تنها چې پوښتنې ته دې جواب نه ده ورکړی ټاپه دې لګولې او د ځان غم دې خوړلی بیا دې د ځان غم وخوړ و جنتي ته ملحد مرتد منافق د دې سوال جواب ما تا ته څو میاشتې در مخه در کړی و تا یاداشت یم کمزوره دی باید علاج وکړې خپل ډاکټر ته ولاړ سې یو څو میاشتې در مخه تا سوال کړی و تل د الله سبحانه وتعالی څنګه عادل دی څنګه عادل خدای دی چې دی یو نرښځی جوړ کړی دی چې نه نر دی نه ښځه ده او په سوسایټي کې عزت نه لري ښځې په ښه ځای کې نه پرېږدي نر په نر ځای کې نه پرېږدي په یاد دې سو تا دا سوال دا ویډیو دا سوال دې په لایف کې پر ځوانانو کړی وي بار بار ما د دې جواب درکړي هغه وروسته لایف راغلی وي زما سره ما ستا مخ ته ستا ټوله سوالونه کښېښول چې ما ته ووایه چې دا څنګه امکان لري چې نبي علیه السلام دې پر ایوان باندې اسمانو ته ختلی تل دا څنګه امکان لري چې الله سبحانه وتعالی یو نرښځی جوړ کړی دی چې نر دی نه ښځه دا څنګه عادل خدای دی او بیا مې دا سوال اسلام مخ ته کښېښ چې نبي علیه السلام څنګه عایشه رنسانس په کم عمر کې واده کړی دا ټوله سوالونه ما ستا مخ ته کښېښول په لایف کې او بیا مې چلنج درکړې من راسه چې اوس نو بحث وکړو من راسه بحث وکړو ټوله سوالونه بیا مې پر تا یو سوال وکړي یو سوال مې در باندې وکړي ته وتښتېدلې ولاړلې او ویډیو هم سم ستا بیا قاري ابو عمر الافغاني ورې لایف ته راغلی وی د هغه سوالونه تا چې ټوله دا سوالونه پر مسلمانان کوي ستا مخ ته مې کښېښول ما راسه بحث وکړو چلنج مې قبول کړه ورې مې بیا یو سوال در باندې وکړي ورې ته زما سره بحث نه کوئ وتښتېدلې چې د تکبیر نارې وې په یاد دې سو واخله جواب مرتده منافقه ملحده او چلنج مې قبول کړه ورځو تاریخ وټاکه راسه لایف په سترګې مې سترګې راواچوه چې مقابله وکړو پر الحاد ساینس قرآن د نبي اعظم پر نبوت د الله سبحانه وتعالی پر وحدانیت او ستاسې پر الحاد راوړه ټوله سوالونه یو نه زر سواله دې راوړه چلنج مې قبول کړه ستا هغه مشر ابادار لیډر ته د هغه غلام ستاسې د ملحدینو مشر برمر درې وارې تاریخي شکست وخوړي ستا مخ ته یې شکست وخوړي تا خپله اقرار وکړي چې برمل په ډي ان اې کې شکست وخوړي دا د ډي ان اې مقابله او مناظره تا وګټله زه خو مسلمان یم اقرار دې وکړي چې دی به مسلمان سي دلته دې ملایدات وکړي نو منافقت ولې کوې که مسلمان یې پر اسلام باندې اعتراضات جنت الله تعالی پر وحدانیت یا الله سبحانه پر عدالت د نبی پر نبوت د معراج پر شپه پر قرآن اعتراضات به ولې کوې په دې خاطر چې ته ملحد منافق مرتد یې زه تا پیژنم ته د ملحدینو په ګروپ کې ته چې د مسلمان په نامه د اسلام په جامه کې د افغان په جامه کې اسلام ټارګټ کوې او د وطن سره مینه بیرغ سره مینه افغان سره مینه او دا ګیمونه دا پلانونه چلنج ته کوې په دې ستا ټولو چالو پلانو زه خبر یم ستا سوال ته به جواب درکړم انشاءالله امید لرم چې ته به زما چلنج قبول کړې او لایف به راسې زما سره به بحث وکړې لایف مناظره په دلیل منطق علم اخلاق سره که پر حق یې که پر باطل نه که دلیل منطق علم اخلاق در سره دی الله سبحانه وتعالی موږ تاسې پیدا کړي د دوو شیانو لپاره چې د الله عبادت وکړو او الله سبحانه وتعالی زموږ امتحان اخلي الله سبحانه وتعالی چې دغه نرښځی جوړ کړی دی نرښځی فطرت نیچرل چې نرښځی پیدا سوی دی الله سبحانه وتعالی په امتحان کې اچولی دی د هغه مور پلار فامیل په امتحان کې اچولی دی امت مسلمانان ټولنه په امتحان کې اچولی ده د نیچرل فطرت چې نرښځی پیدا سوی دی دا ته نن سبا معلومه وایي چې میډیکل ساینس ډېر مخته تللی دی او زموږ علماو شیخانو پر دې ډېرې فتوې ورکړي دي او میډیکل او ساینټیفیکلی دا په ثبوت رسېدی دی چې ته معلومه وایي چې کم نر دی کم ښځه ده په هغه کې چې هغه نیچرل فطرت نرښځی پیدا سوی دی چې زیات د ښځې علامه پکښې کېده د ښځې علامې زیاتې پکښې کېږي هغه د ښځې طرف ته ځي هغه ګناهکاره نه دی پر هغه نالت نه یې ویل سوی پر هغه باندې د اسلام احکام حکم دی لمونځ باید وکړي روژه ونیسي څه رقم چې یو مسلمان ښځه کوي هغه ته هغسې اجر ثواب ورکول کېږي هغسې عزت ورکول کېږي څه رقم چې یو مسلمان ښځې ته ورکول کېږي
هغه باید په ټولنه کې بېعزتي ونه سي، قدر یې وسي، عزت یې وسي، احترام یې وسي، څرنګه چې د مسلمان ښځې کېږي. هغه نرښځی چې په هغه کې د نر علامې ذاتي دي، زیاتې علامې د نر دي، هغه د نر طرف ته ځي، هغه لپاره احکام حکم د اسلام حکمونه پر هغه باندې دي، څرنګه چې پر ما او پر نورو مسلمانانو نارینهو باندې دي. روژه باید ونیسي، حج، عمره، عبادت، 5 وخته لمونځ، او د هغه رکن هغه ته اجر ثواب ورکوي لکه دا نورو مسلمانانو ته ورکوي. د هغه باید عزت وسي، قدر یې وسي، بېعزتي یې ونه سي. په ټولنه کې یو څوک د هغه بېعزتي کوي، د اسلام کسر نه دی. اسلام نه دی وایي، الله سبحانه وتعالی نه وایي، بلکې اسلام الله سبحانه وتعالی وایي د هغه باید حفاظت وسي، پروټکشن یې وسي. دا په امتحان کې یو موږ دلته زما سي امتحان د مسلمان امت د ټولنې د هغه مور پلار د ټول امتحان دی. الله سبحانه وتعالی وایي ما مرګ او ژوند جوړ کړي چې ستاسو امتحان وکړي چې په تاسو کې په اعمال کې څوک بهترین دي. د دې دنیا ژوند امتحان د آخرت لپاره. الله سبحانه وتعالی فرمایي ته به دا فکر کوي چې بغیر امتحان جنت ته داخل شه، بغیر امتحان جنت ته نه داخلېدلی. ستاسو به امتحان هم ستاسو چې مخکې قومونه تېر شوي د هغه څه به امتحان اخلم. الله سبحانه وتعالی فرمایي په سورة بقره کې ستا ښځه، ستا دولت، ستا اولاد، ستا مور پلار دا ټوله شی ما جوړ کړي ستا امتحان واخلمه. نو د هغه رکن چې څه رکن چې الله سبحانه وتعالی په جنت کې د مسلمانانو نه ښځو لپاره نعمتونه جوړ کړي دي، د دې لپاره هم دغسې نعمتونه دي. د هغه رکن په جنت کې د دې لپاره ښایسته ژوند دی. کم حدیث د ښځې په باره کې راغلی چې ښځه چې 5 وخته لمونځ وکړي، روژه ونیسي، د خاوند فرماني وکړي او د خپل ابرو عزت حجاب حفاظت وکړي، 8 دروازې د جنت ورته خلاصې دي. په هره دروازه چې ننوځي هغه دروازه دا ننوتی سي، او چې جنت ته ننوځي هغه به ښایسته ژوند وي، هغه به د جنت د خپل کور سردار وي، د حورو به سردار وي، د حورو به ښایسته سي. الله سبحانه وتعالی وایي ما د دې لپاره داسې نعمتونه جوړ کړي چې هېڅ سترګو نه یې لیدلي، او د هغه خاوند به د کور بادشاه کینګ به وي، او حورې به د هغه په خدمت کې ولاړې وي، او هر هفته به د هغه خاوند هغه ته ښایسته کېږي، هر هفته به ورته ښایسته کېږي، او دا به دونه ښایسته سي چې د جنت د حورو به ښایسته وي چې خاوند یې ورته وګوري یو وارې 100 کاله به ورته ګوري مخ سترګې به نه جنجاړي. او ټوله نعمتونه د جنت د دې لپاره دي. د دغه چې ښځه نرښځی چې د ښځې علامات زیات پکښې کېږي چې لمونځ وکړي، عبادت وکړي، د الله تعالی فرماني وکړي، نو د دې لپاره هم دغه نعمتونه دي په جنت کې، او د دې لپاره به هم هلته خاوند وي. او په جنت ته چې دا داخل سي دا بیا معذوره نه ده، ډسیبل نه ده، دا بیا ځوانه ښایسته مکمل هیلتي صحتمند به وي. د هغه رکن چې دا نر نرښځی چې دلته الله تعالی کمزوره جوړ کړی دي، په بدن کې یو کمزوري ورچولی ده، مرضي ورچولی ده، چې د الله تعالی اطاعت وکړي، صبر وکړي، عبادت وکړي، لمونځ، روژه، او د الله او د الله رسول فرماني وکړي. د هغه رکن د ده لپاره په جنت کې د هغه رکن نعمتونه دي، څه رکن چې زموږ لپاره د هغه رکن نعمتونه دي. او په جنت کې به هیلتي، هغه به مریض نه وي. نو نبي علیه السلام فرمایي یوه ورځ په محشر به هغه خلک چې په دې دنیا کې الله سبحانه وتعالی په رقم امتحانو کې اچوي، په مشکلاتو کې اچولي دي، نو وایي دوی به ورځ په محشر ډېر زیات د الله سره راضي سي او خوشحاله وي چې هغه نعمتونه وویني چې الله سبحانه وتعالی به دې ته په بدله کې په عوض کې ورکړي چې په دې دنیا کې دوی په امتحان کې اچولي وو، په سخت امتحانو کې، او دوی صبر کړی او د الله څخه مدد غوښتی په عبادت او په ذکر او په تلاوت او په لمانځه او په سجده سره. او هغه خلک په دې دنیا کې په امتحان کې مشکل کې نه اچولي، هغه مسلمانان هغه به په خپلو منګولې خپلې غوښې پرې کوي چې وایي های های کشکې موږ په امتحان کې اچولي وای، نن ورځ موږ د دغه نعمتو سره نه محرومه کېدلی، دا به مو د لاسه نور کولی. نو یو کوچنی چې اکسیډنټ وسي او ټکر وکړي، هغه کوچنی چیرې ځي؟ هغه هسپتال ته ځي. ډاکټر پلار ته وایي د ده باید پښه پرې سي. ولې؟ وایي په دې خاطر چې که د پښه پرې نه سي د ده دغه د ډیزیز میکروب د پښې ټوله بدن ته ځي او دی مړ کېږي. نو د ده ژوند چې وژغورل سي د باید پښه پرې سي. نو اوس به پلار او فامیل وایي چې دا ډاکټر ظالم دی، بې عدالتي کوي، بې انصافه دی، دا څنګه ډاکټر دی چې عادل نه کوي، زما زوی پښه پرې کوي. نه، هغه یې په دې کوي چې د ده ژوند وژغوري. الله سبحانه وتعالی حکمتونه دي، وزدم دي. په یو کور کې چې یو ډسیبل کمزوره پیدا کوي، د پلار مور فامیل لپاره امتحان دي، الله درجه امتحانونه دي. الله سبحانه وتعالی وایي زما هغه
انسان مسلمان مؤمن بنده زړه ډېر په امتحانونو کې اچوم چې پر ما ډېر ګران یې ما ته ډېر رانږدې زه ډېره مینه محبت ورسره لرم او بیا چې پر دې صبر وکړي زما څخه مدد وغواړي هغه ته خبر شت وکړه چې د هغه لپاره ما جنتونه جوړ کړي دي نعمتونه جوړ کړي دي